همدا کشمش دی او ډېر ښایسته وچ شوي دي. دلته د مڼو د باغ د مالک سره غږیږو او دی به تاسو ته د دې باغ په اړه ووایي چې فاریاب ولایت د قیصار ولسوالي ده. انګور دي، تور هم شته او قسم قسم انګور پکې شته دی. دا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ بازار دی چې تقریبا د ښار هغومره غټ او ډېر نفوس پکې اوسیږي. په ډېره ځمکه یې باغونه جوړ شوي دي او د خلکو ډېره ګزاره پرې روانه ده. په دې ویډیو کې درته ښایم چې په دې ولسوالۍ کې کوم ډول میوې کیږي، کوم ډول باغونه موجود دي او بیا درته ښایم چې کشمش څه ډول جوړیږي، ځکه د دې ولسوالۍ د ډېرو خلکو ګزاره په همدې کشمشو باندې او په همدې باغونو باندې روانه ده. لومړی مو بوځمه د شفتالانو باغ ته. دا د شفتالانو باغونه دي چې بېلابېل ډولونه لري او دا ویډیو مو د شفتالانو په وخت کې چې کله شفتالان پخیږي سیف کړې ده. د شفتالانو ډولونو نومونه چې یو ته قاپي شفتالو وایي او بل ته شلیل شفتالو وایي او حاصلات یې زیات وخت په همدې محلي بازار کې خرڅېږي. شلیل شفتالو وایي، تک سره دي، دې بوټي کې ډېر ښایسته مزهدار معلومېږي. اوس هم صحیح پاخ شوي نه دي، لږ شنه دي. دا صحیح چې پاسته شي بیا ډېره مزه کوي. دا نو د هندوانو پټی دی او په قیصار ولسوالۍ کې ډېرې ښې هندوانې، خټکي او خربوزې کیږي. کا څنګه یې؟ شکر جوړ په خیر دی، برابر دی. څه کال فصلونه څنګه وو؟ شکر ښه دی، مقصد دا نه دی بارانونه ونه شو که نه؟ وشو اوس دا شنې چې ښکاري دا شنه بوټي دا خربوزه ده، څه پورې پخ شوي نه دي، وړې وړې دي. له پټي مو هندوانه راواخیستله او هلته مو وخوړله. د هندوانو، خربوزو او خټکیو حاصلات هم د محلي بازار سربیره نورو ښارونو ته وړل کیږي. موږ چې په مشرقي کې انګور لیدلی دي، هغه تاقونه یو داسې چوپالې ورته وهلی او بیا یې انګور ونه ورته ودرولې، یا د انګور ونه یې کېنولې، کله چې غټه شي هغې ته بیا چوپال وهي او هغې نه وروسته بیا دا فصل کوي. دا د انګورو تاقونه دي، په ځمکه باندې پراته دي او په ځمکه باندې دی انګور کوي او هغې نه وروسته دا شکوي او فصل ترې ترلاسه کوي. زه به تاسو دلته یو زنبور کې وښیم، ماشاءالله ډېر ښایسته او خوندور انګور یې نیولي دي سږکال. زه کوشش کوم چې هغه صحیح دغې درته در وښایم. دا انګور دي، تور هم شته او قسم قسم انګور پکې شته دی. نو زما لپاره دا ځکه جالب و چې همداسې دغې ورته وهلي دي، جرونه یې ورته وهلي دي او کال په کال د دې دغه بیخې راسپړي او هغه خاوره ترې لرې کوي، تازه کوي او هغې نه وروسته بیا دا چې فصل ته رسېږي. دا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالي ده، چیرته چې د افغانستان په سطحه باندې انګور کیږي او کشمش کیږي. زما شاته دغه څه چې تاسو ګورئ دا انګور دي او د کشمشو لپاره په دې کې زوړن کړي دي او ځینې په ځمکه باندې هوار کړي دي. کشمش په دوه ډوله باندې جوړیږي چې یو ته سایي، یعنې په سوري کې کله چې د باغ نه وشکئ دا بیا په سوري کې زوړندی، هغې ته سایي کشمش وایي، او ځینې چې دی هغه په لمر باندې وچوي چې هغې ته آفتابي کشمش وایي. نو نن مې وغوښتل چې دغه انګور څه رقم وچیږي او څه رقم ته کشمش جوړیږي. نو زه د یو کشمش د جوړېدو یو ځای ته راغلی یم، البته باغ دی. په دغې باغ کې انګور دي، انګور یې شکولي دي او په لمر کې او ځینې په دغې کې زوړن کړي دي تر څو چې
کشمش دی جوړ کی. زما شاته دغه ځای چې کوم تاسو ګورئ په داخل د هغې کې انګور زوړندی او تر څو چې کشمش دی جوړ کی. نو زه داخل ته او دغه زه په تاسو باندې ګورم چې څه رقم پکې انګور ځای په ځای کوي تر څو کشمش دی جوړ شي. نو راځئ تاسو هم له ما سره داخل ته لاړ شئ وبګورو چې دا څه رقم جوړ کړی دی او په څومره وخت کې دغه انګور وچیږي او کشمش دی جوړیږي. زه دلته راغلم دا د انګورو د وچولو ځای دی چې تر څو ترې کشمش جوړ شي. په دې طرف باندې او په دې طرف باندې تاسو دا دواړه ګورئ، دا ورته دولت جوړ کړي دي او د اوسپنې نه جوړ کړي دي او په دې حساب باندې ورته دا انګور را جوړن کړي تر څو چې کشمش دې جوړ شي. همدا کشمش دی او ډېر ښایسته وچ شوي دي. نو دا له خیره سره اوس خو د کشمشو د انګورو موسم دی، په دې وخت کې کشمش ډېر ارزانه وي. نو دا چې کله له خیره سره وچ کي او بیا همدلته په قیصار کې د خرڅېږي او ډېر غټ کاروباریان راځي بیا دلته سودا کوي، ځینې بیا په نورو ولایتونو باندې ویشي. نام من محمد عارف است، از ولایت فاریاب ولسواری قیصار، مسکونه قریه حیدرخانه مهد خوجه. همین صحنه را که شما مشاهده میکنید باغا و کشمشا اینا مربوط قریه حیدرخانه و مهد خوجه می باشد. نسبت امسال به پارسال تفاوتش خیلی فرق داره. پارسال این وقت در این منطقه بارندگی و چیزا بود، کشمشای مردم در بارندگی بود. امسال الحمدلله صادرات و واردات مردم تجارای ما خیلی خوب است. باز خصوصا همین مرکز ولسوالی قیصار یک مرکزی است که کشمشی به سرت افغانستان نام داره و تجارت زیاد میآید. از این منطقه کشمش میگیره و به دیگه منطقه دیگه مثلا از قندهار تاجرا میآید که میگیره از دیگه ولایت، از هر ولایت مزار و از هر ولایت افغانستان در اینجا میآید کشمش میگیره تاجرا. امسال الحمدلله واصل باغا زیاد است. امسال الحمدلله کشمشای مردم خیلی به خوبی به دست آورده شده است. راځئ چې اوس د مڼو په باغ کې چکر درکم او د ممیزو په شان یا د کشمشو په شان د قیصار ولسوالۍ مڼې هم ډېرې مشهورې دي او ډېر شهرت لري. دلته د مڼو د باغ د مالک سره غږیږو او دی به تاسو ته د دې باغ په اړه ووایي چې څو قسمه مڼې دلته کیږي او د تیر کال په نسبت څه کال د دې حاصلات څنګه دي او کله چې دا مڼې وشي دومره فصل وکړي ماشاءالله بوټي بار یې نیولی دی، دغه بار چې کله وکړي نو دی بیا چیرته سودا کوي او چیرته دوی دغه خرڅوي. نو په دې باره کې به موږ سره د باغ مالک وغږیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار، یکی از باغداران ولسوالی قیصار. اسمی که میبینید مشاهده میکنین درختها تقریبا 10 الی 12 سال عمر دارن. از ماه عمل اینا گرد افشانی را شروع میکنن، یعنی گل میکنن. اینا 6 ماه وقت دارن، 6 ماه وقت دارن تا که برسه این سیبا. تا حال نرسیده. این سیبا از 15 عمل وقت چیدنش میشه. امسال ما از پارسال کده امسال خوبتر عایدات کردیم سر ازی. پارسال که بود بازار خراب بود، چندان تجارا نمی آمد سر باغا گرفتن. امسال خوب است. یک چند از بایای ما، یکی از سرمایه داران ولایت فاریاب یک چند دانه سردخانه جور کردن و اینا را به سردخانه میبرن و قیمت مناسب با بازار عرضه میکنن. اینا سیبا هر قسم است، سیبای سرخ است، زرد است، زرد اینا مشاهده اینا را که میبینین اینا سیبای زرد ایرانی است.